أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. دا سورة بقرة 224 نمبر آیت مبارکہ تلاوت شو. ولا تجعلوا الله او مو ګرځوي نوم د الله عرضة لأيمانكم نخا هدف د پارا د قسمونو ستاسو ان تبرو چتا سبانی کی نکویا وتتقو او تقوا بنکویا وتصلحو او اصلاح بنکویا بین الناس پمیان د خلقو کې والله سمیع او الله اوریدن کې علیم الفهده. په دې آیت کې د تدبیر منزل د قوانینو نهمو قانون دی تعظیم اسم الله د الله د نوم تعظیم او اکرام کولا والنهي عن الحلف الغير الجائز او د بیزایا ناجائز قسمونو نه ځان ساتل دي. ولا يكن اسم الله مانعا عن الخير في المعاشرة او په معاشره کې د الله نوم د خیر نامانی نشي جوړولې. کورنۍ کور چې دا جوړیږي نو پای کې با بیزه قسم بنئ د ګناه قسم بنکې خاون وی که خزوی د کور مشربا د شریعت خلاف په دروغ باندې قسم نکیا داسې قسم بنکیا چې زبا د پلان کې نیک کارو هغه بنکوما دا به ځکه نه کوي چې په دې سره معاشره خرابېږي کور هغه په دې باندې خرابېږي. کله چې د الله د نوم تعظیم او اکرام کولې شي نو معاشره به جوړېږي او کله چې د الله د نوم تعظیم نشي کولې د الله د نوم قدر نشي کولې نو بیا به معاشره خرابېږي فساد هغه به جوړېږي. نو الله رب العزت مسلمانانو ته دا حکم وکړ چې مسلمانان کله قسم وخوري نو هغه قسم به پوره کوي. دا وایي چې زبا دا پلان کې نیک کار وکوما زما دې قسم وي نو ته با هغه نیک کار کوي او کدا سی ویلو چې زما دې قسم وي چې زبا دا پلان کې نیک کار بنه کوما یره د خلکو اصلاح بنه کوما نو داسې قسمه قسم هغه به ماتولی شي
او نیک کار به کولی شي او د قسم کفاره هغه به ورکوي لکه رشته دار دي هغوی سره اختلاف راغی دی وی یره زه به د دوی سره امداد او تعاون به نه کومه قسم یې وکړه په دې باندې نو دله په کار دا دي چې قسم دې مات کړي او د هغې کفاره دې ورکړي او د خپلوانو سره دې نیکي کوي او خیر ښېګړه دې کوي ابن جریج رحمه الله نه نقل دی چې دا آیت مبارکه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بارک نازل شوی دی چې قسم یې وکړو چې زه به د خپل ترور زوی مستح بن اساسه باندې خرچه به نه کومه ځکه کله چې ام المؤمنین باندې تهمت لګېدلی و نو دی په هغې کې شریک و نو ابوبکر رضی الله عنه قسم وکړو چې زه به په ده باندې خرچه نه کومه نو دا آیت مبارکه نازل شو او امام کلبی رحمه الله هغه وایي دا آیت د عبدالله ابن رواحه باره کې نازل شوی دی چې د دو اوخې و نعمان بن بشیر هغه را لګېدلی و او د ده خور له طلاق ورکړی و او بیا ښځې او خاوند یو بل سره روغه او صلح وکړه چې رجوع وکړي نو دی راولګېدو عبدالله قسم وکړو چې نعمان بن بشیر سره به خبرې هم نه کوي او د هغه کور ته به هم نه داخلېږي او د هغه د ښځې په منځ کې به جوړ جاړی هغه به هم نه کوي نو دا آیت مبارکه نازل شو امام بخاری او امام مسلم رحمه الله حدیث ذکر کړي نبی علیہ السلام فرمایلی قسم په الله کزو په یو خبره باندې قسم وکم او بیا دا غې نه غوره کار وینم نو ان شاء الله زه هغه کار کوم کم چې غوره وي او قسم ماتوم او دا خبره نبی علیہ السلام هغه ټیم کې کړې وه چې نبی علیہ السلام تاسو کسانو رالو ویل ای د الله پیغمبره موږ لا څه اوښان راکړه نبی علیہ السلام د نه ورکولو قسم یې وکړه چې نه در کوم د الله اوښان بیا نبی علیہ السلام د قسم کفاره ورکړه او هغوی ته اوښان هغې ورته ورکړه او نبی علیہ السلام فرمایلی څوک چې قسم وخوري او بیا د هغې نه وروستو یو غوره کار وویني نو دله په کار دا دي چې قسم دې مات کړي او د هغې کفاره دې ورکړي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم او مگر زوی نوم د الله ډالو مانع د وجې د قسمونو ستاسو ان تبرو چینی کی وتتقوا او تقوا وتصلحوا او صلح بنکې بین الناس په منځو د خلکو کې ولا تجعلوا الله دا په نساءکم حرث لکم باندې عطف دی او دې ته عطف تشریعي ویلی کېږي یعنی یو حکم دی په بل حکم باندې او د دې دواړو جملو د یو بل سره مناسبت دی چې دواړو کې د ښځې او د خاوند ترمنځ د ژوند د تېرولو احکام دي نو اوله جمله کې په حالتو د حیض کې د نزدېکت نه منع وه او دا جمله
ورستو للذین یؤلون من نسائهم دا غیر پار تمہید دے. عرضتا لایمانکم ولا تجعلوا الله عرضتا لایمانکم. عرضتا پمانا دمانے سرا او ان مدخول پتاویل د مصدر ګرځي. لایمانکم کے لام اجلیہ دے یعنی لا تجعلوا اسم الله مانعا عن البر والتقوى والاصلاح لاجل ایمانکم. مگر زوی نوم د الله من کون کې د نیکی او د تقوا او د اصلاح نه د وجه قسمونو کول استاسو نه. یعنی قسم دی وکړه په دی وجه د الله نوم دی من کون کې د نیکی نه وګرځولو. قسم دی وکړه چې زما د الله په نوم قسم وي چې زه به دا پلان کې نیکی بنه کوم پلان کې کار بنه کوم. نو ګوره تا د الله دا نوم مانع وګرځاو د نیکی کولو نه او د الله نوم دی بیزه استعمال کو او د الله نوم دی د نیکی نه د منع کېدلو سبب هغه دی وګرځولو. دویم دا عرضه په معنا د هدف او د نشانه سره او د عربی قانون داره چې ان ورستو غالبا لا کلمه پټي لئلا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا. قرآن کریم کې دا خبر ډیر ذکر کیا یبین الله لكم ان تضلوا من الله تضلوا. کوفین علماء ورته کراهیت لفظ اگر او باسی کراهیت ان تبروا نو معنا دادا مگر زوی نوم د الله هدف او نخا د پارا د خپل قسمونو چې تاسو خپل قسمونه د الله نوم ته ورولې لکه څنګه چې نخا هغه وشتلې شي د دې لپاره چې تاسو باندې کې نه کوي او تقوا باندې کوي اصلاح باندې کوي. یادا د وجه د بدګنو تاسو نه کې لرا تقوا لرا اصلاح لرا دا الله نوم نه هدف جوړ کړي وي. دا څه وي قسم په الله والله بالله ځان په دنه کې نه باندې ینه دا مکوي ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس او صلح بان کوي بین الناس پمن د خلکو کې تصلحوا بین الناس والله سميع عليم. او الله اوریدون کې علیم په دې الله والله سميع عليم. الله اوریدون کې علیم په دې. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم او مگر دوینم د الله ډال مانع د وجه د قسمونو استاسو ان تبرو چنه کی وتتقوا تقوا وتصلحوا بين الناس صلح بن کوي پمن د خلقو کی والله سميع عليم. الله اوریدون کې په هده